السلام علیکم ټولو مسلمانانو ورونو ته زما سلام ورسیږي. هر څوک چې دا ویډیو ګوري ټولو ته د سلام وایم. نو مخکې له دې چې زه تاسو ته ویډیو شروع کړم نو تاسو نه یو کوچنۍ هیله کوم چې دغه زما چینل وینئ دغه به تاسو سبسکرایب کړئ. دا چې تاسو سبسکرایب کړئ په دې جې به کلیک وکړئ. په دې جې چې داسې کلیک وکړئ نو تاسو به دلته ګنټۍ علامه راشي. دا ګنټۍ علامه چې ووهئ تاسو دې نه بعد د آل ووهئ چې زما هر رقم ښایسته ویډیوګانې تر تاسو پورې در ورسیږي. نو دا تاسو دا ویډیو راځئ چې یو ښکلی هغه به تاسو ته معرفي کړم. نو راځئ چې ویډیو شروع کړو. د دې نه مخکې چې زه تاسو ته دغه معرفي کړم اول زه تاسو ته دغه وایم چې دغې لینک به تاسو ته ډسکرپشن کې وي. تاسو به ډسکرپشن نه پېژنئ بیا به زه تاسو ته هغه معرفي کړم خو دې لینک به ډسکرپشن کې وي هغلته به راشئ. نو که څوک ډسکرپشن نه پېژني بیا به زه په هغه کومنټ د هغه میسج کې ورته پرېږدم نو هغه ټول پېژنئ هغلته به یې ورته پرېږدم میسج کې لینک یې. نو دغه آینده پروګرام دی دا ویب سایټ ته تاسو به دغه صفحې ته راشئ. دلته چې راشئ نو تاسو خو پوهېږئ دا یو هغه ده اکونټ ده د بي ټي سي دپاره یو اکونټ ده دا. نو که هر څوک غواړئ چې دلته هغه اکونټ جوړ کړئ نو دا ډېر امن ځای ده. هر څوک که غواړي د انټرنټ څخه پیسې وګټي نو دا ډېر ښه ځای ده. نو دلته اکونټ جوړ کړئ. نو بي ټي سي کې چې تاسو څومره پیسې ګټئ تاسو به دغلته اکونټ ته راځئ. نو زه به تاسو ته نن ځای معرفي کړم. تاسو به اول راشئ په دې درېیو نښو باندې به دغلته به کلیک وکړئ دې جې کې. دلته چې کلیک وکړو دغه ځای به تاسو ته راشي. که غواړئ نوی جوړ کړئ اکونټ تاسو نه وي جوړ کړی نو په همدغه ځای باندې کلیک وکړئ. که تاسو تیار اکونټ پکې لرئ نو په همدغه ځای باندې به کلیک وکړئ نو تاسو ته راځي ننه. نو زه به تاسو ته معرفي کړم چې څنګه اکونټ پکې جوړ کړئ. دلته چې تاسو اکونټ جوړوئ ما تیار جوړ کړی دی. نو اول به تاسو څه شی کوئ دلته خپل نوم به ور اچوئ دې جې کې او دویم تاسو تخلص چارج چیږي او دغلته چې تاسو وینئ دلته به تاسو خپل ایمیل ور اچوئ او دلته چې پاسپورټ ور واچوئ هر رقم پاسپورټ چې نو چې دلته تاسو پاسپورټ ور واچولو نو بیا دغه جې باندې هم تاسو کلیک وکړئ. دغه ځای دا ځای مهم دی دې جې باندې هم کلیک وکړئ. نو چې تاسو ټول کار خلاص شو نو په دغه ځای باندې چې کلیک وکړئ تاسو اکونټ به دلته جوړ شي. له هغې نه مخکې تاسو ته یو ایمیل راځي تاییدي ایمیل هغه چې تاسو ووهئ نو تاسو به دلته اکونټ جوړ شي. خو زه تیار اکونټ لرم بل نشم جوړولی نو زه به اوس ننه ځای تاسو ته معرفي کړم هلته به ورننوځو. نو چې تاسو اکونټ پکې جوړ کړو نو تاسو ته به دغسې یو هغه پکې خلاصه شي صفحه. داسې صفحه چې خلاصه شو نو تاسو به وایئ چې د بي ټي سي لینکونه چېرته دي. دغلته یې لینک وي دا ځای وینئ دغه ځای تاسو چې په هر ویب سایټ کې پیسې د بي ټي سي لخوا ګټئ نو دغه ځای باندې داسې کلیک کوئ. که غواړئ تاسو ته لینک نه وي معلوم زه به یې تاسو ته دغه ځای کې بیا لینک وي دغه اخر آپشن چې ووهئ اخر آپشن چې ووهئ دلته د بي ټي سي لینک وي. اوس به راشي یو 2 دقیقې وخت به مې ونیسي. دغه دی دا د بي ټي سي لینک ده دا یو خو تاسو وینئ دا خپله بي ټي سي لینک ده. نو چې تاسو په هر ویب سایټ کې کار کوئ تاسو نه لینک غواړئ بي ټي سي نو دغه بي ټي سي لینک ده او هغه ویب سایټ نه چې پیسې راځي همدغه ته به راځي. دغه تاسو اکونټ دی بي ټي سي نه چې هر ویب سایټ نه تاسو پیسې ګټئ بي ټي سي لخوا نه بي ټي سي لخوا نه چې پیسې ګټئ همدغه ته به راځي. دا تاسو اکونټ ده ډېر په امن کې اکونټ ده دغه پیسې نه وهي. ما ته معلوم ده ما خپله هم ورته رالیږلي دي او که غواړئ تاسو یې ځان ته ولګوئ نو دې جې نه سیم کارت ته تللی شي پیسې. هغه به هم زه تاسو ته بیا په بله ویډیو کې وښیم چې سیم کارت ته څنګه پیسې ځي له دې ځای څخه هغه به زه هم تاسو ته وښیم. او که غواړئ دې نه بعد نو زه تاسو ته هغه ویډیوګانې جوړوم د بي ټي سي په باره کې مفت هغه پیسې چې بي ټي سي ورکوي داسې فري هغه ویب سایټونه فري ویب سایټونه به زه له دې نه بعد تاسو ته وګورم. داسې فري ویب سایټونه چې وي مې چې پیدا کړل تاسو ته به یې معرفي کړم نو ښه معلومات به پکې ورکړم. نو تاسو زما چینل سبسکرایب کړئ. تاسو زما چینل سبسکرایب کړئ هغه نه بعد
آل هغه ووهئ بټنه چې زما هره ویډیو تاسو پورې در ورسیږي. نو ما سره پاتې شئ. ډېر ښایسته ویب سایټونه ما لیدلي دي او به ټول تاسو ته وښیم. نو که ما سره پاتې شئ ټول ویب سایټونه به تاسو ووینئ. نو زما ویډیو لایک کړئ او کومنټ وکړئ، خامخا کومنټ وکړئ او دغه لینک به زه بیا تاسو ته په ډسکریپشن کې پرېږدم. نو څوک که ډسکریپشن نه پېژني بله ویډیو کې به زه تاسو ته بیا ډسکریپشن وښیم. نو که هر څوک غواړي زما چینل سبسکرایب کړئ، زه ډېر ښایسته ښایسته ویډیوګانې به تر تاسو پورې چمتو کوم. نور وخت هم ډېر نه نیسم. خدای په امان.